په پښتو کې یو متل دا وایي ملګری هغه دی چې په سخته ورځ کې په کار سي. نن ورځ چین افغانستان ته په ډیر سخت حالت کې خپله اوږه ورکړله. دا چې چین نن ورځ افغانستان سره څه وکړل، کومه ښېګڼې ورسره کړې ده، په دغه ویډیو کې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د کورونا پر وړاندې د چین روغتیایي بکسه نن ورځ راورسېده. نن پنجشنبه د روانې اپریل میاشتې په 2 نیټه کابل ته د کورونا پر وړاندې د مبارزې لپاره د چین د مرستو لومړۍ مرسته راورسېده. د دغې مرستې لپاره د ولسمشر غني دویم مرستیال او د عامې روغتیا وزیر سربیره په کابل کې چې د چین سفیر هم هوایي ډګر ته ورغلي دي، په هغو بینرونو کې چې د هرکلي په پار چارواکو چمتو کړي له چین څخه د دوستانه اړیکو مننه او هرکلی کړی دی. بل پلو ازبکستان هم غواړي نن افغانستان ته د ځینو لومړنیو خوراکي او ارتزاقي توکو په ګډون ځینې روغتیایي مواد هم را صادر کړي. ویل کېږي په دغه موادو کې به چې نن پنجشنبه د روانې اپریل میاشتې په 2 نیټه د حیرتان بندر له لارې راځي شاوخوا 300 ټنه اوړه، 500 ټنه بوره، 1.5 ټنه بوریجې او 50 ټنه صابون، 50 ټنه غوړي او نور روغتیایي مواد راوړل کېږي. په ازبکستان کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې د ازبکستان لخوا د افغانستان لپاره ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د کورونا په ترهیدلي چاپیریال کې به ازبکستان له افغانستان سره خپله بشر دوستانه سوداګریزې او ترانسپورټي اړیکې فعالې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې په لوړېدو دي او دې چارې ولس له ګڼو اندېښنو سره مخ کړی دی. حکومت که څه هم د بیو د کنټرول لپاره د احتکار کوونکو پر وړاندې چټک ګامونه واخیستل، یو شمېر احتیاطي هم وتړلې، خو د کورونا له امله یو شمېر ګاونډیو هیوادونو خپل بندرونه او سوداګریزې دروازې د افغانستان پر مخ تړلی دي چې دا یې لوی علت د بیو د جګوالي لامل کېدی شي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوي، که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.